نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قیامت په در هغه پورې نه راځي تر څو چې د زمانې نه برکت نه دی اوچت شوی. د زمانې نه څه نه دی اوچت شوی؟ برکت نه دی اوچت شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی فتکون السنة کالشهر، کال به په شان د میاشت، کال به داسې تیریږي لکه میاشت چې تیریږي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی والشهر کالجمعة، میاشت په پشانت د جمعې تیریږي. هلکه نن 1 تاریخ دی، سبا بس 30 تاریخ راغلی دی، خبره خلاصه ده. د میاشت خو ډېره ضرونه وته، پوه پرې نه شوم. داسې ټول خلک وایي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی په آخره زمانه کې به کال په شانت د میاشتې شي، میاشت په پشان د جمعې شي، وتکون الجمعة کالیوم، او جمعه په شانت د ورځې شي لکه یو ورځ. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ویکون الیوم کالساعة، او ورځ به په شانت د ګنټې شي لکه یو ګنټه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی ګنټه به داسې لنډه شي، داسې لنډه لکه په وښو باندې چې د وښو دا ډکې نه دی له چې اور ورکړي او دا بل شي او مړ شي. د واښه د ډکې په سر چې ته اور ولګې دا څومره ټایم داسې بل پاتې کېږي؟ نه پاتې کېږي، یو لمبه وکړي بس ختم شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ګنټه به داسې شي لکه د واښه په سر چې اور ولګي او مړ شي، دومره به لنډ شي. مطلب دا دی چې د وخت نه به برکت اوچت شي، د زمانې نه به برکت اوچت شي. نو دا مشران پرې ډېر ښه پوه دي، وایي دا مخکې به وخړو وطنه کال بس ډېر لوی شی حسابېدو، اوس کو دې خیال کړی که نه دا زمانه ډېره په منډه روانه ده، ډېره زمانه په منډه روانه ده. د ماشومانو ته ګوره که نه، نن چې ورته موږ وګورو ماشوم، سبا چې لږ ورځې د بعد ګورو بس د هغه ګیره برېت راغلي. داسې ده که نه ده؟ دا واړه څومره زر زر غټېږي. نو چې ورته ګورې لږې ورځې بعد ورته ګورې دا ګیره برېت راغلي. مخکې ماشومان ډېر په کلاره غونته لوېدلو. دا هغه زمانې هغه مرور تیز شوی دی، د زمانې دا تېرېدل تیز شوي دي، زر زر زمانه تېرېږي، زر زر تېرېږي. نو دا د قیامت د علاماتو کې یو علامت دی. دا نبی علیہ السلام په هغه زمانه کې فرمایلی چې په آخره زمانه کې بعد د زمانې نه برکت اوچت شي، دا مرور د زمانې به ډېر په تیزۍ سره روان شي، ډېر په تیزۍ سره روان شي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی زما د قسم وي په هغې ذات باندې چې د چا په قبضه کې زما روح دی. نبی علیہ السلام فرمایلی وی دنیا به در هغې پورې نه ورانیږي که نه حتی یمر الرجل علی القبر فیتمرع علیه ویقول یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی زما دی په هغې ذات باندې قسمي د چا په قبضه کې چې زما روح دی، دنیا به تر هغې پورې نه ورانیږي تر څو چې یو سړی په قبر باندې تیر شوی نه دی. یو سړی به په قبر باندې تیر شي او بیا به واپس راشي دغې قبر والا ته به ودرېږي او څه به وایي؟ وایي کاش چې ستا په ځای زه وی نو، کاش چې ستا په ځای زه وی. او نبی علیہ السلام فرمایلی وی دی به دا خبره د دیندارۍ د وجې نه کوي، بلکې دا به دی د دنیوي مصیبتونو د وجې نه کوي. دومره ذهني ټینشن، پریشانی، تنګسیان د دنیا به په خلکو زور وکړي که نه زور به وکړي چې دی په قبر تیریږي، دی به ارمان چې د دې قبر والا په ځای باندې زه وي چې زه مړ وي. دا به دی د دین د وجې نه وي چې دنیا کې بې حیایي زیاته شوې ده، دی به د دې وجې نه وي چې دنیا کې حرام خوري زیاته شوې ده، د دې وجې نه به وي. نه نه، د دین د وجې نه به دی دا خبرې نه کوي، دی به د دنیا نه تنګ راغلی وي. د دنیا ټینشنونه، مصیبتونه، اپتونه به په ده باندې دومره زیات شوي دی به وایي چې کاش دې قبر والا په ځای زه وی چې زه مړ وی. خو خیال خو کړی دا وخت هم راغلی دی، خلک دومره ذهني بیماران دي، دومره ټینشن دی ورته. هر سړی دا خودکشي څومره سیوا شوي دي، تاسو وګورئ که نه، نور څه وجه نشته دی، دنیوي مصیبتونه. نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی د علاماتو د قیامت نه یو علامت دی. تر دې پورې توامه الله دې رحم وکړي چې ګورې د قیامت اکثر علامات څه شوي دي؟ ښکاره شوي دي. اکثر علامات د قیامت ښکاره شوي دي. الله دې رحم وکړي. په خپل اعمالو باندې نظر اچول پکار دي.